سیالی کو دا نورو هیوادونو تعلیم کو پخبلو اولادونو مرهم دا وطن پا پرهارونو د پوهنې وزارت د سیوا زده کړې ریاست لخوا د مرکزي ریاستونو اړوند د اووم او اتم بستونو خدماتي کارکوونکو لپاره د لیک لوست زده کړې ښوونیز کورسونه جوړ شول. په یاده پرانیست غونډه کې د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین او کفیل الحاج مولوي سخا الله سعید، د کیفیت تضمین معین الحاج مولوي عبدالخالق صادق، د مقام د دفتر لوی رئیس الحاج مولوي شهاب الدین ثاقب، مسؤلینو او کارکوونکو ګډون درلود. په پیل کې د پوهنې وزارت د ښوونې او روزنې معین او کفیل میلمنو او ګډونوالو ته د ښه راغلاست ترڅنګ د علم او پوهې د اهمیت په اړه تفصیلي خبرې وکړي او له ګډونوالو یې وغوښتل چې له دغه طلایي فرصت څخه اعظمي ګټه پورته کړي. نوموړي زیاته کړه، دنیا چې آباده ده هغه د علم په وجه باندې آباده ده او د دغه علماو په وجه باندې آباده ده. نو که انسان علم حاصل کړی وي نو بیا به هغه چې هغه به کامل انسان هغه بللی کېږي. ورپسې د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین معین هم د علم او پوهې د ارزښت، مؤثریت، اړتیا او د وخت اهمیت په تړاو علمي وینا وکړه او د یاد پروګرام ګډونوال یې خپلو اساسي موخو ته وهڅول. که د انسان وخت ضایع شي، که انسان خپل وخت ضایع کړي، انسان د ادارې وخت ضایع کړي، انسان وخت ته په اهمیت ونه ګوري، نو هغه کمال ته نشي رسېدای. او دغه ایزادي وخت بیا نه په پیسو جبیره کېږي، نه په ښو الفاظو جبیره کېږي، نه الله تعالی ته ما ته عوض ورکولی سو او نه د ملت او ولس ته بیا عوض ورکولی سو. نو یوازنی شی چې ډیر مهم په اداراتو کې ده یا ډیر مهم د ما او تا په شخصي زندگی کې ده یا د ما او تا په مدني زندگی کې ده یا د ما او تا د ولس په عامه زندگی کې ده، هغه څه شی ده؟ هغه وخت. د مراسمو پر مهال د پوهنې مسؤلینو له لوري د سواد زده کړې کورسونو یو شمېر ګډونوالو ته په نمونوي ډول ښوونیز توکي او مواد وویشل شول. دغه پرتمین مراسم د پوهنې وزارت د کیفیت تضمین د معین په مبارکې دعایې سره پای ته ورسېدل. الضلالة والطغيان وفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. با چراغی علم و دانش میهنم روشن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم، از معارف نسل نو را رونقی میهن کنم.